السلام علیکم، ستړي نشئ، وخت مو په خیر. تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن پنجشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لړم 15مه چې د 2025 زیږدیز کال د نومبر له 4 سره برابره ده. زه ارصافی یم او تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. ټرمپ وایي مامداني دې واشنګټن ته درناوی ولري، موږ غواړو نیویارک بریالی شي. او پوتین وایي که امریکا اټومي ازموینې پیل کړي روسیه به هم ورته ګام واخلي. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. ټرمپ وایي مامداني دې واشنګټن ته درناوی ولري، موږ غواړو نیویارک بریالی شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیویارک نوي ښاروال زهران مامداني سره د مرستې ژمنه کړې، خو ورسره خبرداری ورکړې چې هغه به یوازې د واشنګټن په درناوي سره بریالی شي. ټرمپ دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغې وکړې چې مامداني د خپلې ډلې د بریا اعلان وکړ. نوموړی د نیویارک لومړنی مسلمان او جنوب اسیایي ښاروال ټاکل شوی دی. ولسمشر ټرمپ د مامداني هغه خبرې خطرناکه وبللې چې د خپلې بریا پر شپه یې ویلي وو. دی به د ټرمپ پر وړاندې درېږي. ټرمپ وویل هغه باید لږ د واشنګټن درناوی وکړي، که نه بریالی به نه شي. زه غواړم ښار بریالی وي، موږ غواړو هغه هم بریالی شي. هغه د فلوریډا په مایامي ښار کې یوې غونډې ته وویل کمونستان او مارکسیستان ناکام شول، اوس به وګورو یو کمونست په نیویارک کې څه کوي. موږ به ورسره لږ مرسته وکړو، غواړو ښار بریالی وي. ټرمپ تر ټاکنو مخکې مامداني کمونست لیونی بللی او ګواښ یې کړی و که هغه بریالی شي فدرالي مرسته به له نیویارک څخه بنده کړي. زهران مامداني چې ځان دیموکرات سوسیالیست بولي د وړیا عامه بسونو، وړیا ماشوم پاملرنې او د حکومت تر څار لاندې د خوراکي توکو د پلورنځیو ملاتړ کوي. مامداني د خپلې بریا پر شپه وویل د بریا ښیي چې د ټرمپ پر وړاندې مبارزه ممکنه ده. مامداني به د جنورۍ پر لومړۍ نیټه خپله دنده پیل کړي. پوتین وایي که امریکا اټومي ازموینې پیل کړي روسیه به هم ورته ګام واخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که امریکا د اټومي وسلو ازموینې بیرته پیل کړي روسیه به هم د 1990 کال وروسته لومړی ځل ورته ګام واخلي. پوتین دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د خپلې امنیتي شورا د غونډې پر مهال وروسته له هغې وکړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو اعلان وکړ چې د پینټاګون ته امر کړی چې د روسیې او چین په کچه د اټومي وسلو ازموینې پیل کړي. پوتین خپلو د دفاع، بهرنیو چارو او استخباراتي ادارو ته لارښوونه وکړه چې د دې موضوع په اړه معلومات راټول کړي او د ممکنه ازموینو د چمتووالي پلان وړاندې کړي. هغه وویل روسیه به یوازې هغه وخت اټومي ازموینې ترسره کړي چې واشنګټن دا کار عملي کړي. پوتین او ټرمپ تر دې مخکې هم په اوکراین کې د جګړې د ختمېدو لپاره هڅې کړې وې، خو خبرې یې بې پایلې پای ته رسېدلې دي. ټرمپ چې له جنورۍ را په دې خوا بیرته سپینې ماڼۍ ته ستون شوی، له پوتین سره د اوربند د نه منلو له امله زیات ناخوښه ښودل شوی. پوتین 13 اکتوبر د 2 اټومي وړیا لرونکو توغندیو ازموینې څارلې وي، خو د هغو ازموینو په مهال اټومي سرګلولې نه وې کارول شوې. په امریکا کې د کینټ کې یو اف سی الوتکې سقوط مرګ ژوبله اړولې 12 کسان مړه دي. چارواکي وایي د یو اف سی د بار وړونکې الوتکې له ملبې څخه د الوتنې ثبتونکی بلک باکس موندل شوی دی. یا د الوتکه د کینټکي ایالت په لویل ښار کې لوېدلې او لږ تر لږه 12 کسان پکې وژل شوي دي. د یو اف سی 9 نمبر الوتکه د سهشنبې په ورځ د محمد علي نړیوال هوایي ډګر څخه د هوایي په لور روانه وه، خو له پورته کېدو لږ وروسته یې اور واخیست او راولوېده. چارواکي وایي د الوتکې چپ انجن د پورته کېدو پر مهال له وزر څخه جلا شوی او هماغه وخت یې اور اخیستی. چارواکي وایي له وژل شویو 3 تنه د الوتکې عمله وه او د 9 نورو هویت نه دی څرګند شوی. د یو اف سی شرکت ویلي د پیښې له امله یې فعالیتونه لنډمهاله درولي، خو ژر به یې بیا پیل کړي. یا د هوایي ډګر د یو اف سی نړیوال مرکز دی چې هره ورځ له 300 زیاتې الوتنې ترسره کوي. او وروستی خبر دا چې فلیپیني چارواکي وایي د کالماګي په نوم توپان له کبله د وژل شویو شمېر 114 تنو ته رسېدلی او تر اوسه 120 تنه نور لا درکه دي. دغه توپان د هیواد مرکزي سیمې سختې ځپلې دي، خو تر ټولو ډیر زیان یې د سیبو ولایت ته اړولی دی چې هلته زرګونه کورونه نړېدلي او ګڼې لارې د اوبو، خځلو او د ورالوېدو وسایطو له امله تړل شوي دي. چارواکي وایي د خځلو د پاکولو او د ورکه شویو کسانو د لټون عملیات یې پیل کړي دي. کالماګي توپان اوس د سویلي چین سمندر له لارې ویتنام ته خوځېدلی او د هوا پیژندنې ادارې د لا زیات ځواکمنېدو خبرداری ورکړی دی. بهرني خبرونه همدومره و. د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.